سلامونه دوستانو، ګوټن ټاګ، ورځ مو په خیر. د یو پوښتنه باندې دوه جملې جوړو په الماني ژبه باندې. دوستانو کولای شئ تاسو هم له دغه جملو څخه استفاده وکړئ. وایي په الماني ژبه باندې څنګه وایو: ته یو ښه انسان یې، ته ډېر ښه انسان یې. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Du bist ein guter Mensch. Du bist ein guter Mensch. Du bist ein guter Mensch. guter وایي ښه، mensch وایي انسان ته. د دې جملې ضد دا وایي ته یو بد انسان یې، ته یو بد انسان یې. نو بیا دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Du bist ein schlechter Mensch. 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 du وای ته، schlechter وای بد، mensch وای انسان ته. وای ته یو بد انسان یا یو بد سړی. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې